السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2040 عملي زده کړې نن 21مې ورځ ته ښه راغلاست. دغه ورکبوک به زه خلاص کړم. تیار ده که ما سره معلومات یو څه شته. نن به یو څه په فنکشنو باندې کار وکړو. اول فنکشن موږ سره څه شی و؟ جمع و. جمع و څو طریقو باندې موږ یې وویلې. ګورئ مساوي به مو ولیکله. که چیرې عددونه مختلف وي، دلته مثلا 5 وي، دلته 10 وي، که چیرې دا هم جمع کوو څه رقم به هم کوو؟ مساوي. دا به کلیک کو، جمع دا به کلیک کو. او بل که چیرې کلیک کوو نه ادرس یې هم ورته لیکلی شو. ګورئ ادرس مونږ څه رقم لیکه. ګورئ دا کالم یې جي ده او کومه رو ده؟ 14مه رو ده. نو جي 14 به مو لیکه. خپله سلیج کړه. جمع دا کوم یو ده؟ که 17. ګورئ خپله انتخاب. یو دا. بل که چیرې مساوي ولیکو چې سم قوس خلاص. دغه د سم فرموله معمولا د ډیرو سیلو لپاره ده. داسې کش کو او بیرته قوس بسته کو، انټر کو. کولی شو چې دا رقم هم جمع کو. ګورئ مساوي ولیکو چې سم قوس خلاص. دا کالم کوم کالم ده؟ ان ده. شروع یې له څونه ده؟ ان 1 ده. ورته وایم چې د ان 1 راته شروع که. دغه دوه ټکي سر په سر کلیک که. دا یعنې تر معنا ورکوي. از اینجا تا به اینجا. تر کوم ځای پورې ده؟ تر ان 10 پورې. ولیکه چې ان 10. ګورئ خپله سلیکټ شه که نه. دغه دوه ټکي څه معنا؟ یعنې له دغه ساحې نه تر دغه ساحې پورې ماته جمع که. صحیح شه؟ 40 شه. بله طریقه یې داسې هم کولی شو چې کار به وکړي که نه. پخواني اکسل کې به یې کار کوم. مساوي سم قوس خلاص. ورته وایم دا خانه کامه، 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 دا خانه. قوس بسته انټر. او کار یې وکړه. ګورئ څوک یې ګوره 10 20 30 40 50 55. یعنې په کامې باندې هم موږ کولی شو چې جمع وکړو. دا و د جمع. یو څو دانې تکرار هم دي که نه. منفي که موږ کار کوو څه رقم به مو نوشته که مساوي. ورته وایم چې دا 55 منفي که راتله 40 منفي که څو شو؟ 15 شو. همدا رقم که چیرې موږ ضرب ووایو. څه؟ ضرب موږ څه کار کوو؟ مساوي به مو ولیکه. صحیح ده؟ دا ضرب دی. شفت اتو کې کوم ځای کې ضرب ده؟ دا ژبه به انګلیسي کړمه. شفت اتو کې ضرب ده. دا خانه ضرب د کوم یو؟ دا خانه. انټر که. 10 په 5 کې 50 کېږي. همدا رقم تقسیم. ضرب کې به یو بله خبره هم وکړو. ضرب معمولا ضرب ته یو بله طریقه هم ده. که چیرې زیاتې خانې وي لنډه طریقه یې څه شی ده؟ پروډکټ ده. پروډکټ ده هم ضرب ته وایي. زه ورته وایم چې مساوي پروډکټ قوس خلاص دا خانه. صحیح ده؟ او بل څه ورته وایم چې بیا به داسې وکوم. دا به بیرته پاک کړم. ورته وایم دغه خپلو منځو کې راته ضرب که. یو خانه یم خو زه ده. خپله علامه د ضرب ورکه. که چیرې داسې ډېر عددونه یې خپل منځو کې ضربوي نو پروډکټ نوم استفاده کوي. ګورئ څو شوله؟ 10,000. صحیح ده؟ په دې باندې پوه شوې؟ بیا به یې کار کوو. مساوي څه شی لیکمه؟ پروډکټ
قوس خلاص ورته وایم دا کوم یو دا 10 په 10 کې راته ضرب څو شوله 100 10 په 10 کې 100 شول په دې باندې وپوهېدی کار کوي یو داسې ورته انتخاب کړ ګورې بیا به یې کار وکړو مساوي پرودکټ قوس خلاص مثلا کوم عددونه ضرب کړمه دا مختلف دي دا دې ضربې درته 11200 تقسیم هم اسانه ده مساوي ورته وایم چې 40 تقسیم علامه داسې سلاش ده تقسیم د څو کومه 5 به کوم ده 8 کله چې دا زه تغییروم دا اتومات به څه کېږي تغییریږي نتیجه به یې تغییریږي نو پوه شوې بل موږ وویل چې کاونټ مو ویل په یاد مو ده که چیرې دلته زه ولیکم چې علي څه ولیکم علي کاونټ څه کار کوي فقط تنها اعداد حسابوي څه حسابوي اعداد یعنی دغه علي ورسره نه حسابوي زه به ولیکم چې مساوي څه کاونټ قوس خلاص دا خانه انتخاب کوم له علي سره علي به یې نه حسابوي ځکه دا کاونټ د تنها اعداد حسابوي ګوره 1 2 3 4 دا یې حساب نه کوي بل مو څه ویلی کاونټ ای مو هم یو دفعه تکرار لږ ویلی که چیرې زه دلته نوشته کړم مساوي کاونټ ای قوس خلاص اوس داسې انتخاب کوم اوس باید څه حسابوي علي به هم حسابوي کاونټ ای یعنې کاونټ آل ګورې دلته یې 4 وښودل دلته یې 5 وښودله بل موږ څه وایو ایوریج وایو څه وایو اوسط معمولا اوسط څه لپاره استفاده کیږي د نمرو د دو لپاره ډېر استفاده کیږي د موږ او تاسې د استفادې د مکتبو لپاره استفاده کیږي مثلا یو شاګرد د 15 مضامین امتحان ورکړی ده 15 مضمونه لري دغه نمرې ټولې مجموعه کیږي بیا تقسیم د تعداد کیږي زه ورته داسې یو مختلفې نمرې دا انتخابوم مثلا لیکم چې 50 دا به ژبه انګلیسي کوم بیرته دا به ورته وایم چې 50 شپېته 90 100 بس همدا لیکم چې مساوي average قوس خلاص دا به انتخاب کې او بیرته به قوس بسته کې اوسط نمرې څو دي 15 معمولا په دې پوهنتونو دو کې ډیری خلک د فیصدۍ پوښتنه کوي یعنې هماغه اوسط و اوسط د نمرو د څو ده یا فیصدي د نمرو د څو ده نو دې نه به ډېر استفاده کیږي همدا رقم دا هم موږ تکرار ویلی که چیرې موږ ولیکو چې غټترین عدد او بل چې دې ته یې څه ویلی غټترین ته یې څه ویلی ماکس ویلی او دې ته یې ماکزیمم منیمم که چیرې دغو کې غواړو چې غټترین عدد پیدا کړو څه رقم به کوو مساوي به لیکو څه به لیکو ماکس قوس خلاص ګورئ دلته ګورئ ماکس نوشته که اوس به څه کوئ نمبر انتخابوئ داسې نمبر به انتخابوئ قوس بسته درته وایي جګترین عدد یې څو ده 100 ده اوس به یې کوچنی ترین عدد پیدا کوو قوس خلاص مین به لیکو قوس بسته انټر کوچنی ترین عدد یې څو ده 50 ښه
کاونټ هم ویله کاونټ A اوس به ووایي چې څه شی کاونټ بلینک څه معنا خالی سیلونه یا حجرې دې ته څه وایي سیل وایي که چیرې زه 90 کومه مساوي ورته وایم چې کاونټ بلینک قوس خلاص کوم ځای کې غواړئ چې پیدا کړئ دلته به زه قصداً څه ورته وایم 4 به انتخاب کوم ګوره چې 2 پکې خالي دي 2 پکې ډک دي دا به انټر قوس بسته کې به انټر کوم څو خالي سیلونه شوله 2 دانې بل مونږه څه وایو کاونټ اف تنه د اف فرموله هم ویلې وه په یاد مو ده هغه به هم تکرار کو چې لایره مو نه وځي کاونټ اف څه معنا مثلا دغه ځای کې زه ورته وایم چې تنه څوک راته وښیه علي راته وښیه چې علي څو دفعې راغلی زه به څه کومه مساوي به لیکمه څه لیکمه کاونټ اف قوس خلاص دغه ساحه کې باسط به ورته ووایم رینج به انتخاب که کاما ورکومه او ډبل کوټ ورکوم ورته وایم چې باسط راته وښیه بیا ډبل کوټ بیا قوس بسته باسط څو دفعې راغلی یو کوم ځای کې ده یو دا ده بل دا ده نو مونږ وپوهېدو چې کاونټ اف څه کار کوي هغه مشخص نوم مونږ ته ښیي که چیرې زه دلته ورته ووایم چې 100 نمرې څو دانې دي څه رقم به کومه ووایه مساوي به لیکمه کاونټ اف قوس خلاص ورته وایم چې دې ساحه کې صحیح ده 2 دفعې مې انتخاب کړه څنګه 2 عددونه شوله ورته وایم دې ساحه کې کامه ډبل کوټ څو راته وښیه 100 والا راته وښیه څو دانې دي 4 دانې دي ګوره 1 2 3 4 هم لیدل یعنی فرمول مو چې زده کړئ کوشش کوئ چې په مختلف طریقو دا استفاده کوئ د اف فرمول هم په یاد ده که چیرې دلته مونږ 90 کو ریزالټ شي هر یو مثلا وایو چې د اف فرمول کاروو که چیرې دا مثلا نمرې له 50 نه پورته وي دا کامیاب که نه ناکام یې که یا مثلا زه به ورته وایم چې د عمر څو ده 4 د مثلا 15 15 10 ده مثلا 25 ده مثلا څو ده 4 ده او څو ده 80 ده 50 ده اویا ده د اف فرموله څه رقم مساوي اف که چیرې ورته وایو چې دغه ساحه کې دلته به نتیجه به دلته جوړه کوم دلته به ورته ووایي چې عمر دا ده او دلته چې ورته وایي چې نتیجه به ولیکو بیا به 90 کو مساوي انګلیسي ته به واړومه ده مساوي اف به ولیکم که چیرې ورته وایم چې دغه خانه صحیح ده زیاته وه یا هم څه وه مساوي وه یا مساوي وه یا زیاته وه له څو نه 50 نه کامه څه راته ده تقاعد به ولیکم چې تاسو صحیح پې پوه شئ تقاعد ډبل کوټ بیا کامه دا به ژبه انګلیسي ته واړوم بیرته کامه بیا ډبل کوټ
شامل وظیفه به ولیکم بیا ډبل کوټ بیا قوس بسته ګورئ څه ویلي دي ښه که چیرې دغه خانه د 4 زیاته وي یا هم مساوي د 50 سره وي کامه ډبل کوټ دا څه وشي تقاعد شي دلته صحیح راغلی دلته شاته او مخکې راغلی ده دا تقاعد شي که نه بیا څه شی شي شامل د وظیفې شي دا به زه انټر کړمه دغه قوس سرچپه خلاص ده دا ولې پوهېږې ژبه دري ده ژبه دري ده نو ګورئ دا شامل وظیفه شه اوس دا غواړو چې په دې نور هم تطبیق کړو دا به داسې کش کړمه داسې ګورئ له 50 نه چې یا 50 یا 50 نه چې زیات وي هغه څه شو تقاعد شه له 50 نه چې ښکته وي هغه شامل وظیفه شه دغلته به یم زر ولیکو همدغه فرمول مساوي اف که چیرې تاسې دواړه متوجه شئ چې دې کې مشکل لرو ده که چیرې دغه خانه زیاته وي یا مساوي له څو سره وي 50 سره وي دغه خانه د نتیجې چې ده د عبدالرازق ده که چیرې 50 سره مساوي وي یا له 50 زیاته وي کامه دا څه شی که پاس که درته ډبل کوټ که چیرې نه وي داسې کامه بېرته بیا ډبل کوټ دا څه شی که فیل که ده ډبل کوټ قوس بسته انټر دا څه ده پاس ده په دې نورې تطبیق او له دې کونج نه به یې داسې کش کړو دې کې فعل څو ده 440 ده ولې ځکه نمرې له 50 نه کمې دي ښه که چیرې زه د اوس تاریخ غواړم چې پیدا شي مساوي ولیکمه څه شی ولیکمه نو قوس خلاص بسته انټر ګورئ هم یې تاریخ موږ ته وښوده هم څه ساعت یې وښوده ګورئ د 2015 کال د 9مې میاشتې 25 تاریخ شپږ 50 دقیقې دي او که غواړم چې اوسنۍ ورځ موږ ته وښیي today دلته به څه شی ولیکمه مساوي قوس خلاص قوس بسته ګورئ تنه تاریخ یې موږ ته وښوده چې دلته ناو سره څه شی ښودله ساعت یې ښوده دلته تاریخ که ووایم چې مساوي منت څه معنی میاشت کوي که نه مساوي منت قوس خلاص د فعلي غواړمه ناو غواړمه یو قوس چې و د منت و یو قوس چې دی و د ناو و دلته ګوره 2 قوسه موږ خلاص کړه صحیح ده کومه میاشت ده 9مه میاشت ده که ولیکمه چې ایر څه معنی کال ولیکم مساوي ایر قوس خلاص قوس بسته د ایر لپاره به هم څه ولیکمه ناو ولیکمه قوس خلاص قوس بسته بیرته به دې خوا راشمه انټر کړمه کوم کال ده 2015 ښه پوښتنه لرئ نن هم څو فنکشنه ویلې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 یو څو پکې تکرار هم وله دا و د نن ورځې درس سوال پوښتنه لرئ